رضی الله تعالی دور دی یو کافر ملک یو کافر سپایي ولګېدو یو مسلمان غلام یې په دا مخ باندې و ظلم یې وکړو هغه غلام د ځان سره وایي او معاویه یاد ساته د قیامت ورځ به وي د الله دربار به وي زما لاس او د تا ګریوان به وي معاویه ته چې د مسلمانانو تپوس نشې کولی ته چې د مسلمان انتقام او بدل له کافر نه نشې اخیستلی معاویه بیا تر مسلمانانو خلیفه و ګورنر ولې جوړ شوی اوږده واقعه د محترمو معاویه رضی الله تعالی ته څو ورځې بس دا خبر چا راورسو د بېچینه شو خفه شو پریشان شو د ډېر مدبر سړی و پوه سړی و سیاستدان و لوی کسان یې ولېږل دی هلته آزاد کړو هغه ملک شام ته یې راوغوښتو بیا دنه تپوس کوي ته چا وهلی وي څه واقعه وه تفصیلات تپوس کوي بیا خپل مشاورین راغواړي خپل د بري بحري پوځونو مشران راغواړي وایي سره مشوره کوي مشاورت ورسره کوي ورته وایي پلانکي ملک کې پلانکي کافر سپاهي ګرفتارول دي د انتقام دپاره معاویه ته شام ته حاضرول دي چاهے قیمت هر څه وي چاهے بدل هر څه وي چاهے د معاویه ټول حکومت پسې ختمیږي ختم نه شي اوږده واقعه ده هلته تعلقات قایم شو کشتۍ جوړې شوې اوږده واقعه ده بالاخر په بندرګاه باندې دې گرفتار کړو شام ته یې راورسوو معاویه رضی الله تعالی د مسلمانانو دغسې اجتماع راغواړي بیا دا غلام آزاد شوی غلام ته وایي راپاسه خپل بدل او انتقام واخله دی واپس هغه له ګزار ورکوي معاویه اعلان کوي او خلکو تاسو ګواه شئ معاویه خپل ګریوان دنیا کې آزاد کو معاویه د دې طاقت او توان نه لري چې د الله دربار کې چاته جواب ورکړي تاسو ګواه شئ معاویه خپل ګریوان آزاد کو بیا معاویه رضی الله تعالی کسان ورسره کړله ورته وایي دې بندرګاه ته ورسوئ هلته پرېږدئ واپس ترې راځئ هغه ته وایي لاړ شه خپل بادشاه ته ووایه دا سوچ ونه کوئ چې تاسو به مسلمان ظلم وکئ مسلمان به ژوندی د هغې انتقام او بدل به وانخلي هغه ستاسو عام سپاهي و قسم دې که ستاسو بادشاه هم ولګېږي په یو ادنا نه ادنا مسلمان ظلم وکړي موږ د دې طاقت لرو چې ستاسو بادشاه ګرفتار کړو او د انتقام دپاره شام ته حاضر کړو څه نسبت دی زموږ او هغوی په منځ کې وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل ہوئے خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر محترمو د عزت لاره دین ته واپسې ده د ټکنالوژي حصول نه دی قسم دی تر څو چې موږ دین ته واپس نه یو راغلي اسلام ته واپس نه یو در قرآن کې الله وعده کړې ده وإن عدتم عدنا مفسرین لیکي د الله وعده کړې ده کوم آسماني دینونو پیروکاران چې وي د دې سره د الله قانون دا دی وإن عدتم عدنا که تاسو نافرمانۍ ته واپس شوئ بني اسرائیلو ته الله ویلي عدنا زه به عذاب ته واپس شم عذاب به در باندې مسلط کړم مفسرین لیکي هغه عذاب په شکل کې وي هغه کافر بزدله برابري په تا به مسلط کوي مسلمان به وهي ډبۍ وي مسلمان به خپل تپوس هم نشي کولی ما ولې دا به مغلوبه ژوند تېروي محکومه ژوند به تېروي دې کې به ښه خوشحاله وي محترمو دا مدارس د علماو موږ تاسو تر اخره واپس شئ په کومه لار چې تاسو روان یې دغه لاره ته عزت نه ده دغې لارې کې عزت نشته دی د عزت لاره دین ده د عزت لاره قرآن ده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون دین کې عزت دی اسلام کې عزت دی قسم دی د عزت بله هېڅ لاره نشته دی محترمو نن معاشره کې دغه دیني مدرسې قسم دی ډېر لویه ذمهداري یې په خپل سر اخیستې ډېر لوی بوج دی په خپل سر اخیستی نن په دې معاشره کې زموږ د مسلمانانو تهذیب چې ژوندی دی نن چې اسلام په خپل اصلي شکل کې دی قسم دی دا د دیني مدرسو برکت دی د دې وجې هغه د دوی د دې د ختمولو کوشش کوي په یو طریقې سره په بلې طریقې موږ معظم کوو انشاءالله تر څو چې موږ ژوندي یو موږ به دیني مدارس آباد ساتو انشاءالله که په معاشره کې دا ختم شوی قسم دی تر مسلمانانو تهذیب محفوظ نشي پاتې کېدی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاته مولا علی خپله سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم دا هغه بغداد و دا د مسلمانانو علمي مرکز و دا د مسلمانانو علمي ښار پاتې شوی و په دې بغداد نن هم زموږ کتابونو کې د بغداد ذکر موجود دی
شیخ الاسلام لیکي وزه چې هغه بغداد ته ورغلم د مسلمانانو هغه زوړ علمي ښار او مرکز ته ول بغداد مسلمانان مې وکتا هغوی طور طریقې رسم و رواج مې وکتو حتی چې هغوی دینی مدرسو جامعاتو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکي د اسلام هیڅ قسمه اثار هغوی کې په نظر نه راتلل دا پته نه لګېده دا خلک مسلمانان دي که نه علم او دین د هغې اثار خو لري خبره ده بل چا نه مې تپوس وکړو دلته چېرته پخواني طرز کې دیني مدرسې نشته دی په چټایاتو چې ناسې قال الله قال رسول وي ګیرې په مخ غټې غټې کپړې جامې اغوستې وي ویل ما ته یو ځای راوښودو پلانکي ښار ته لاړ شه ویل زه هلته لاړم ویل هلته یو مدرسه وه څه نه څه اثار دلته وو د دې چې کوم یو عالم و ګیرې و په مخ باندې سپین ګیرې و ویل ما ورسره خپل تعارف وکړو ما ورسره خبرې اترې وشوې ویل واپس چې کله راتلم ویل ډېر زیات وژړل ویل دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله دومره وژړل ما ته اخیره کې وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ورسوه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ بغداد والا ناقدري وکړله رب رانه واغستل نن په سترو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی خبردار ناقدري ونه کوئ ورنه الله به تاسو نه مو اخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سترو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه درځي محترمو قدر به کوي انشاءالله حضور انشاءالله محترمو دې قدر دا دی خپل بچي عالمان جوړ کړئ حافظان قاریان جوړ شي مدرسو ته راولېږئ ګورئ د یو چا بچی وي که نه دلته دنیا کې به تکلیف وي دلته موږ د خپل بچي 15 منټه تکلیف نشو برداشت کولی تاسو کتلې برداشت کولی شئ وایي که نه چې برداشت کولی شئ سوچ وکړه دې بچی چې د رب ونه پېژاندو د رب سره تعلق پیدا نه کو دا بچی چې دغسې لاړ شي دلته نه دا بچی چې د جهنم په اور کې سوځي هلته د ټول عمر د دغه تباهۍ سره مخامخ کېږي بیا به دا څنګه برداشت کېږي دې وجې نه محترمو بچي دیندار جوړ کړي دنیادار جوړول هېڅ کمال نه ته لاړ شه قیصر او کسرا دغه زمانې د وخت دغه مغرورو د وخت دغه جابرانو د وخت دغه مغرورو سلطنتونو قسم دې دا د صحابه کرامو د خپو د لاندې وو قسم دې دغه د وخت متکبرینو نن چې په مسلمان ظلم کوي نن چې په مسلمان سترګې راوباسي نن چې مسلمان حکمران خپل ماتح ګرځولی دی زما او ستا یو تاریخ دی قسم دې زما او ستا لیکلو ته دې زما او ستا اسلافو ته ټکس ورکړی دی جزیه ورکړې ده دوی زموږ ماتح ژوند او زندگی تیره کړې ده لیکن کله چې د الله دین مونږ پرېښودو نن هغوی حاکمان شو مونږ محکومه شو نن مونږ هغوی ته ټکس ورکوو د هغوی ماته ژوند تېروو سترګې چې راوباسي زموږ حکمران دلته د سخت ورته کوي محترمو مونږ یو تاریخ پروت دی